السلام علیکم دوستانو، تاسو ته یو نوی ولاګ کې بیا هم ښه راغلاست وایم. په دې ولاګ کې زه تاسو سره د روژې د اول ورځ د یاریانې شریکوم. روژې اول ورځ وه او زما د لور اولینه روژه وه، نو ما غوښتله دا ورځ ورته لږ خاص کړمه. شروعات مو د دې نه وکړلو چې دا ګروپونه مو چې اخیستي وو دا بند کړو. دا مخکیني ولاګ کې تاسو ته ښودلی وم. هلته مې د ژوند ملګري مرسته کوله چې دا ګروپونه صحیح بند کړو. ګروپونه مو بند کړل. تاسو لیدلی شئ چې څومره ښایسته ښکاري. مخکې د دې نه چې پخلي ته شروع وکړمه، غوښتلو مې چې اول دا میز ښه صحیح برابر کړمه. اول مې د ډیکوریشن لپاره مشقاب لاندې دغه ټوټه کېښودله، بیا مې مشقابونه پرې کېښودل. ورپسې مې کاغذ نه په دغه شکل چې تاسو ویډیو کې ګورئ یو ډیزاین جوړ کړلو کاغذ نه. د دې ډیزاین جوړولو لپاره کاغذ باید داسې دوه کونجونو نه سره یو ځای کې، بیا به یې نري دغسې تاو کړي، کله یو طرف ته کله بل طرف ته، بیا به یې میز نه سره یو ځای کړئ، نو ښایسته ډیزاین به مو تیار شي. کاسې مې هم مشقاب په سر کېښودلو او کاغذ نه مو چې کوم ډیزاین جوړ کړی و هغه مې هم پې کېښودلو. قاشق پنجې مې هم څنګونو ته ورته کېښودل. دوستانو، کوم خواړه چې تاسو زما بلاګز کې ګورئ د دې تفصیلي ویډیوګانې تاسو کولی شئ زما یوټیوب چینل کې هم وګورئ. دا هر څه مې چې کېښودل، بیا نو اخره کې مې ګیلاسونه هم څنګ کې ورته کېښودل. نو میز بیخي تیار شو. اوس به لاړ شو اشپزخانې خواته. اول شروعات مې وکړلو د قورمې نه چې قورمه پخه کړمه. هغې دپاره مې دې کې غوړي واچولو، بیا مې پیاز واچولو. پیاز مې چې سره کړ، رومیان او غوښه مې پکې واچولو. بیا مې دیګ بخار سره بند کړو او پرې مې ښودلو چې غوښه نرمه شي. اول بخار نه بعد غوښه لږه نرمه شوې وه. دیګ سر مې خلاص کړ، کچالو مې پکې واچول، لږ مې غوښه سره کړله تر څو رومیان او پیاز پکې بیخي حل شي. بیا مې پکې د قورمې مساله واچوله، بیا مې لږه سره کړله چې بیخي دا هر څه پکې حل شي. بیا مې پکې اوبه واچولو، بیا مې د دیګ بخار سره بند کړو. پرې مې ښودلو چې غوښه او کچالو ښه صحیح سره نرم شي. دلته قورمه هم بیخي تیاره شوه. بیا مې د مکروني یو سلاد جوړ کړ. د دې لپاره مې مکروني مې تیار جوش کړی وو. دا مې په یو لوښي کې واچولو. بیا مې شین مرچ، رومیان، بادرنګ، سلاد، پاپریکا، تازه دڼیا، پنیر، مالګه، نعناع، مایونیز او لیمو مې واچولو او دا مې ټول ښه سره ګډ کړه. بیا مې یو بل لوښي کې واچولو او یخچالو کې مې کېښودلو چې یخ وي. ورپسې مې منتو کېښودلو چې پوخ شي. دا مې تیار مخکې نه جوړ کړی و، یخدان کې مې ایښی و. اوس مې یو ساعت مخکې یخدان نه وویستلو، کېښوده چې واوره لږ اوبه شي، اوس یې پخوم. نن غواړم صافي وریجې پخه کړمه. دې دپاره مې یو دیګ کې جوش اوبه واچولې، مالګې مې واچوله او وریجې مې هم پکې اضافه کړو او پرې مې ښوده چې جوش شي او وریجې نرم شي. تر څو چې وریجې نرمېدلې یو فروټ چاټ مې جوړ کړ. دې دپاره مې مڼې، ام، انګور، توت زمیني، کیلې، دا هر څه مې په دغه شکل چې ویډیو کې ګورئ وړه کړله او په یو لوښي کې مې واچوله. بیا مې پکې قیماق او شات هم واچولو او دا هر څه مې ښه سره مکس کړل. دا مې چې ښه سره مکس کړل، بیا مې یو بل لوښي کې واچولو. په سر مې ورته لږ روح افزا وشیندله او لږ وچه میوه چې ما سره بادام تیار کور کې و، نو هغه مې واخیستلو، میده مې کړل او په سر مې ورته وشیندلو او دا مې هم یخچال کې کېښودلو. اوس مې وریجې نرم شوې، اوبه مې ترې لرې کړلو، بېرته مې دیګ کې واچولو. په سر مې ورته لږ د وریجو مساله وشیندله. د صافي وریجو دپاره مې لږ غوړي او بوره سره کړې وه. بوره رانه لږه ډېره سره شوې، خو خیر هغې سره یې خوند کې ډېر فرق نه راځي. دا مې په سر ورته وشیندله، بیا مې کاغذ ورته کېښوده او وریجې مې هم 20 دقیقو دپاره دم باندې کېښودلو. تر څو چې وریجې دم نیسي، نو سپرینګ رول مې سره کړل. د دې دپاره مې یو لوښي کې غوړي واچولو او سپرینګ رول مې پکې سره کړل. سپرینګ رول مې تیار مخکې نه جوړ کړی و، یخدان کې مې ایښی و. اوس فقط څومره چې ضرورت و هماغومره مې راواخیستل او سره مې کړل. دا مې هم بیا په دا لوښي کې صحیح په قطار کېښودل. چپس مې هم سره کړی و، دا مې هم واخیستل او په دا څنګ کې مې ورته واچول. د هر څه نه مې لږ پخ کړی یا سره کړی و تر څو ډېر پاتې نه شي، ځکه روژې میاشت دی بیا خوړل کېږي نه. بیا مې د چرګ د کبابونه هم سره کړل. دا مې هم مخکې نه تیار جوړ کړی او یخدان کې مې ایښی و. اوس سره نښتې دي، خو خیر هېڅ خبره نه ده. اوس چې کله ګرم شي خپله بیا سره جدا کېږي. دوستانو، ما ډېر شیان مخکې د روژې نه تیار جوړ کړی او یخدان کې مې ایښی و تر څو روژه کې خپل عبادتونو دپاره وخت ولرم او کارونه مې هم زر خلاص شي.
کباب چې سره شول دا مې هم د لوښي کې کېښودل. تاسو لیدلی شئ چې د کبابو دا مشقاب مې بیخي تیار شو. اوس نو هر څه پخه او سره شول او افطار ته هم لږ وخت پاتې نو کوشش وکړو چې شیان تیار کړم. دلته ټولو نه مهم چکني دی چې دا مې یو لوښي کې واچولو. بغیر د چکني خو هېڅ شی هم خوند نه کوي. بیا مې د منتو جوړولو دپاره شروع وکړله. دلته مې د مستو د مخلوط چې جوړ کړی و دا مې په مشقاب کې واچولو. بیا مې منتو دانه دانه په سر یې کېښودلو. منتو مې چې ټول کېښودلو بیا مې په سر دوباره مستې واچولې او د دالو د قورمه چې مې جوړ کړی و دا مې هم په سر یې واچولو. میده شوې تازه دڼیا مې هم بیا په سر یې وشیندلو او وچه نعناع مې هم په سر یې وشیندلو. نو منتو بیخي تیاره شوه. وریجې هم ښه صحیح دم ونیولو. بیا مې ښه صحیح سره مکس کړل. بیا مې په یو لوښي کې وویستلو. بیا مې په سر ورته تیار سره شوي د ګازرو خلال واچولو. ممیز را سره نه و نو هغې نه تېر شومه ځکه کور کې ډېر خوښېږي هم نه. ورپسې مې نو بیا قورمه هم په دا لوښي کې وویستلو. دلته نو افطار ته هم لږ وخت پاتې و نو کوشش مې کولو چې هر څه زر تیار کړم او افطار په وخت ټول یو سره یو ځای کېنو او یو ځای افطار وکړو. دلته نو هر څه تیار و نو آهسته آهسته مې هر څه راوړل. میز په سر مې کېښودل. ټولو په بې صبري سره انتظار کولو. افطار ته هم لږ وخت پاتې و نو ځکه مې هر څه زر زر کېښودل. نو الحمدلله ټایم باندې هر څه خلاص شو او دا ډیکوریشن پیس هم رانه هېر نه شي. دا مې خاص هم د روژې ته اخیستی و. تاسو لیدلی شئ چې دا هر څه بیخي تیار شول. نن مې د لور اوله ورځ وه د روژې نو ما غوښتلو چې دا ورځ ورته لږه خاص کړمه. هغه هم ډېر خوشحاله شوه او هم ډېر زیات تشویق شوله. دوستانو تاسو هم کولی شئ کله کله خپل کورنۍ ته خپل کور کې دعوت ورکئ. یو خاص شی ورته پخه کړئ. ضرور نه دی چې ډېر وي یو دوه شی وي. صحیح دی پخه کړئ او دې سره به ستاسو منځ کې مینه محبت هم زیات شي او یو بل ته به ټایم هم ورکوئ. دا و د نن ورځې ولاګ. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شوي وي او که تاسو زما چینل ته نوي راغلي نو سبسکرایب مو هېر نه شي. د ځان ډېر خیال وساتئ. الله پامان.